ډاکټران د سینې د سرطان سره په مبارزه کې په څلورو لارو چارو باندې کار کوي. په مؤثره توګه مخنیوی، تشخیص، معالجه او ګټوره نتیجه ترلاسه کول. خو اساسي پوښتنې دا دي چې د سینې د سرطان تشخیص څنګه کیږي؟ آیا یو څوک پوهیدی شي چې د سینې په سرطان اخته دی او که نه؟ په دې اړه باندې د بحث لپاره په کابل کې د صحت عامې په وزارت کې د تقویې د میکانیزم د څانګې د رئیس محمد نوروز حقمل صاحب ته موږ بلنه ورکړې او نظر یې اخلو. حقمل صاحب ستړي مه شئ، پروګرام ته په خیر راغلی. اوله پوښتنه مې دا کوله چې دا د سینې سرطان خو په ښځو کې ډېر مطرح دی او ډېر تشخیص شوی دی. څنګه یو کس پوه شي چې مثلا د سینې په سرطان اخته دی؟ مننه. زه هم خپلو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. آشنا صاحب، دلته څو اراز علایم دي. که د سینې په برخه کې دلته کتله پیدا کیږي، هغه کتله که موږ تاسو جس کو یعنی لاس پوهو، هغه درد لري. معمولا د کتلې جسامت متفاوتي. هغه میندې چې کله خپل سینې جس کوي، په سینو کې تفاوت لیدل کیږي نسبت نورمال حالت ته. درد او د کتلې غټوالی دغه هغه عمده اراز علایم دي چې بیا کولی شي د خپل د تشخیص د ښه والي دپاره روغتون ته مراجعه وکړي. یو بله پوښتنه په همدې اړوند دا ده چې د دې ناروغۍ د علاج دپاره یا درملنې لپاره څومره چانس او امکانات شته دی؟ په کوم پړاو کې دغه ناروغۍ مثلا د علاج او تداوی یا درملنې وړ ده؟ آشنا صاحب، څومره چې زر دغه تشخیص وسي، یعنی په هغه لومړی مراحلو کې چې کله یو ناروغ پخته شوی، څومره چې زر تشخیص وسي هغومره معالجه یا تداوی یا درملنه هم اسانه کیږي. نو زموږ هم خواهش د خپلو هیوادوالو نه دا ده، هغه میندې، هغه خورګانې چې کور کې په دغه مرض باندې اخته کیږي، څومره چې زر وکولی شي یو روغتون ته مراجعه وکړي تر څو هغه په دقیق ډول سره تشخیص سي، نو د تداوی چانس زیات عموما زیاتی. دلته په امریکا کې معمول بالکل په امریکا کې ډاکټر صاحب هر کال ډاکټران توصیه کوي چې خصوصا ښځې هر کال د میموګرام معاینه وکړي. د امریکا د سینې د سرطان د احصایې د راپور د مخې نه په امریکا کې سږ کال 245,000 میرمنې د خطرناک سینې سرطان په مرض تشخیص شوي دي. تاسو په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره څه کوئ؟ د عامې روغتیا د اولویتونو له جملې نه یو هم دغه ده چې موږ د سرطان د تداوي، تشخیص او د وقایې تدابیرو باره کې هم کارونه شروع کړي دي. لومړی موږ د خلکو فهم زیاتو، خلکو ته د خلکو آگاهي یا د خلکو معلوماتو سطح لوړوو چې وقایوي تدابیرو باره کې هغه میندې، هغه خویندې چې حتی په سیګرټ وایي، د سیګرټ څښل کم کړي. دویمه خبره فزیکي فعالیت زیات کړي. دریمه خبره رژیم، غذایی رژیم کنټرول کی، او بالاخره غذایی رژیم او فعالیت زیات که وزن معمولا سره کنټرولیږي. الحمدلله په افغانستان کې د الکول رواج نشته، یعنی کوم هغه ملکونه کې چې الکول خوړل اسکل پکې مروج دي د هغې نه جلوګیري وکړي او د وقایې د انتانونه، یعنی هغه مکروبي ناروغۍ چې په خپل وخت کې تداوي کړي، او د خراب محیط نه هغه میندې چې په کلیو بانډو کې کار کوي معمولا ډوډۍ پخوي کچیرته حساسیت یعنی ستاسو د وینا مطابق ډاکټر صاحب اکمل، ستاسو د وینا مطابق دا آگاهي چې تاسو یادوي دا د وقایوي اقداماتو کې سمه ده، مګر دې دپاره چې معاینه شي او تشخیص شي، خصوصا افغانستان اطرافو کې چې اکثرا نه د ټلویزیون د لارې نه هغوی ډېر معلومات ترلاسه کوي یا ډېر امکانات شته راډیو د لارې نه واخلي، نور انټرنیټي شبکې هم کمې دي چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی ولري یا پوهه نشته دی. دغه خلکو ته څه ډول تاسو پوهاوی رسوئ؟ الحمدلله د تاسو د سوال په جواب کې موږ په افغانستان کې د 2500 نه زیات صحي مراکز لرو، زیات صحي روغتیایي مراکز لرو، په کلیو بانډو کې لرو. هر هغه څوک چې زموږ تاسو اول اوري او حتی کلینیک ته مراجعه کوي، په کلینیک کې موږ د دوه لپاره خپل مسیجونه پیغامونه ورکوو او ورته وایو چې سرطان څومره خطرناک ده، کوم اعراض علایم دي. حتی په کلیو بانډو کې موږ صحي روغتیایي کارکوونکي لرو چې په رضاکاري شکل سره کار کوي. د هغو ته موږ اساسي ترنینګ ورکړی ده، یعنی زده کړې ورکړي دي، اعراض علایم مو سره شریک کړي دي. دوی د کلیو بانډو نه د هغه صحي کارکوونکي او صحي روغتیایي مراکز نه د هغې ځینې هم دا معلومات اخیستلی شي. حتی موږ اوس په آینده کې غواړو چې ملا امامانو سره کار وکړو، مساجدو خلکو سره کار وکړو، چې مولوي صاحب هم چې کله د جمعې په خطبه کې موضوع بحث کوي، دغه د تداوي دپاره هم خلک تشویق کوي که چېرته دغه درد او یو کتله په سینه کې احساس شي چې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. نو په مجموع کې موږ د مختلفو چینلونو په میډیاو کې هم دا کار شروع کړی، په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې. ډاکټر صاحب
بالکل محمد نوروز اکمل صاحب کورم ودان ته جواب ما واخیستو. زه پوهېږم چې مخپله ولسوالیو ته سفر کړی دی. کتلي مې دي چې تر ټولو غټه اجتماع جومات دی چې د جمعې مونځ یا جمع مونځ کېږي، کله 1000 نفرو پورې راټولیږي او ښه ځای دی چې هلته دغه د صحت مسلې هم پکې مطرح کوئ. کورم ودان ډېر تشکر تاسو نه.